بسم الله الرحمن الرحيم. و یو درې کسان روانو په سفر باندې او ناګهانه په باندې زول او طوفان راغی، باران په راغی جی پغار کی اسمستوا دا کسان د هغې زلو د طوفان نه په هغې غار کې ورننوتل. په دې دوران کې د غره د څوکې نه یو کمر راغی او د دې غار په خوله ور پرېوت. درې واړه پکې ګیر شو، خو دومره تیږه ده چې ټریکټر هم نشي خوځولی. درې واړه پکې ګیر شو. هلک عجیبه چکر کې رالوې، نه سوال جواب گلی توڑے شو، نه مچغې څوک اوري. د دې به څه پروګرام کوو؟ خپلو کې صلاح مشوره وکړه چې راځئ دنیا کې کوم څه نیک عمل کړی اب خدای ته وړاندې کړو چې خدای د دغه نیک عمل په وسیله ته زموږ دا مشکل آسان کړي. یو څه وایي وی غبا ته زما په عمل باندې عالم یې. هلکه کشه کشه مه کوه ورګره، کشه کشه مه کوه. ته زما په عمل باندې عالم یې، زه یو شپونکی یم ما بګړې سره ولي، زه یو ورځې د بهر نه رالم او زما بچي د لوږې د لاسه جړېدله. ما ته بچوې به پلاره مونږ له شوده راکای. ما ورته صبر وکړي زه مسجد تلم، زما مور او پلار وږي وو چې تر څو مې مور او پلار نه راپاڅېدلي زه تاسو له نه درکوم. زما بچي ما تر سهاره پورې د مور او پلار د تعظیم په وجه باندې په انتظار کې کښېنول. رب کما د مور پلار تعظیم ستا د قرآن او ستا د خدای د قانون د لاندې کړی وي، نو یا الله د هغې په بدل باندې مونږ له لار راکړه، مونږ مشکلات کې ګیر شوي یو. اوس چې ما دا اواز وکړ نو دا ګټه نه ده، دا لږ غونتې د دې غار د خولې نه وخوځېده، رڼا پکې ولګېده. اوس دې بل ته ته څه ووایه؟ خدا شکر وباسئ چې مونږ پکې ګیر نه وو، ګنې مونږ به څه وې؟ تا به څه وې؟ مونږ به څه وې ګلونو؟ الله الله مونږ تاسو نیکان کا، مونږ به څه وې جي؟ دویم آواز کوي رب کریمه ستا د لوی خدای نه لوږی شمه، زه د تره په لور باندې میل یم او هغه ډېره زیاته غریبه وه. ما کرے یو ورځ قاصد راولېږلو چې ماله د الله په نوم باندې سراکا، ماله د خدای په نوم سراکا. ما د هغې د غریبۍ نه غلطه فایده واخیستله، ما له 100 روپۍ ورولېږلې، ما وې شرط به دا وي چې بېګاله به پلانکي ځای ته راشي. د هغې مور او پلار د لوږې د لاسه هلاکېدله، هغه 100 روپۍ هغې قبولې کړي چې ماښام شولو او په وادي باندې هغه ځای له راله، خو چې راله نو جړېده، چغې والې. ما ورته وې ای تور سرې ولې غمجنئ؟ ما ته وی ګلای زه د رب لاذان د لوی خدای نه مال حیا راوي، زه د خدای د قهر نه یریږم، زه په دې خپلې بېعزتۍ باندې خفه کېږم، چېرته بېعزتي مې ونه کړي. هغه ورته وایي چې ته څنګه د الله نه یریږي؟ دا شان زه د رب نه یریږم، ما د رب د لوی خدای په خاطر باندې ما خپله خور وګرځولې. د خدای هغه ځای کې یو ته وي او یو زه ومه او یو هغه تور سرې وه
نو کماغه ګناه پرېخې ده نو خدای ستا د یری مې پرېخې ده نو که دا عمر ستا په در قبولي خدای مونږ له لار راکا وایي ګټه نوره مو خوځېده. دریم ته ووایه ته څه وې هغه ورته درخواست کوي رب کریما ما سره مسافر اوسېدلو ما سره مزدوري او نوکري کوله الله قربان د حضور د مزدورۍ نه عقاید جهان سرور کونین کر خو ډېره سخته غریبي وه نو عقاید جهان به کله چې مېلمانه راغلو نو عقاید جهان به ډېر خفه و چې خدای دا مېلمانه را کړه نه هره شپه تېروي نو یو یهودي ورته راغی هغه ورته چې د خدای محبوبه چې څومره پیسې سودا دې لګي زما د دوکان نه وړه زه به تاسو پسې لیکم نو چې کله د سره پیسې وشي نو ما به راکې خو چل بلال حبشي ته جوړ کړی دی په چل ولته دا بلال قبضه کوي بلال مشپه ورځ د مدینې منورې د جانان نه تاوېدلو سرور کونین محمد رسول الله اوی سورد مسلسل د هغې دوکاندار نه سودا راوړله او په درې دوران کې 3 ورځې پاتې دي میاشت پوره کېدو کې هغه یهودي راغی په جومات کې د مدینې سردار ته ودرېدلو وایي قربان 3 ورځې پاتې دي چې په دې 3 ورځو کې ته ماله پیسې را نه کړي که نه نو کېدای شي چې خفګان ترې جوړ شي نو عقاید جهان ته وفرمایه چې ته به ما نه د دې په بدل کې څه غواړې سرور کونین ته وفرمایه چې دا تور سړی به دنه بوځم دا تور سړی به دنه بوځم سرور کونین محمد رسول الله خبرې واورېدې د مدینې منورې سردار چې ماسخوتن شو نیمه شپه شوه تمام صحابه کرام رخصت کړل بلال هغې جانان ته یې کتل د مدینې منورې د سردار په مخ اوښکې روانې وي بلال ورته وایي جانان ولې جاري بلال په دې اوښکو مې د رب نه غوښتلی وي زما څه ذریعه نه لګي ما نه به دې 2 ورځې پس بیا بوځي ای د مدینې سرداره خیر روان مې دي دا صرف د غلامۍ عادت یم حضور اسلام ته وفرمایل چې زه په دې خپلو سترګو تا لیدل نه غواړم د دې کلي نه زه زما د کلي نه وایي سرور کونین ته مخ راواړو چې قربان زه د کلي نه مزدورۍ لزم او انشاءالله العزیز چې دا 3 ورځې پوره کېږي نو ما به چانه قرض پیسې راوړي زه به بیا راشم سرور کونین سره جړېده عقاید جهان ته چې بچی کله سهار اذان وشي مونځ وشي نو ته به ځې ښه وایي چې ښه قربان کم ټایم چې سهار اذان کېدلو د سرور کونین تاجدار حرم دروازه وټکېدله الله تاجدار حرم چې بهر راووته نو ګوري 40 خان ولاړ دي بارکړي 40 خان ولاړ دي وای قربان دا 40 خان په هدیه کې قبول کړو چې بلال د نبل خو لاړ نشي سبحان الله چې بلال د نبل چرته لاړ نشي قربان رب تا ته علم د چې ما سره نوکر اوسېده یو مسافر ما سره یو ورځ مزدوري کړې وه او بیا سړی ما نه پس وجه خفشه لاړه خدایا ته بې عالمي ما د هغه یو پیمانه دانې ځان سره وساتلې هغه به مو له کال په کال کرلې په سونو منه د هغې نه جوړ شو مې ولا خرڅ کې بيزې مې ولا واغستې نوکران مې ولا ونیول
سلوه کاله پس 50 کاله پس چې هغه راغی ماته چې مال خپل مزدوري ما وته چې دا څومره دولت دی دا ټول ستا دی خدای کما دغه پردي مال نه ځان ساتل دی کنه ها نو استاد یې می ساتل خدای مال دغه په بدل لار راکا بس کان درش شي لاندې پریوته معلومه دا شو چې رب لا یزال د نیکو اعمالو په وسیله باندې انسان د جهنم د بچکی د تکالیفو نه بچکی دا خو دنیا کې اجر لچ د آخرت اجر به سومري رب جل جلاله دې موږ تاسو نه کال کی